انت فرجيت الشادر تو ولا زبلاش ولا تقول فان ولا قبر يوم مټر دلته بانسو یو مټر دلته بانسو دا شی راوي ماشاءالله ما دای خو نه بغادي ها زه په کارو کې سویر نشته. السلام علیکم په دې هیله چې روغ او جوړ یاست. ورځ عادي ده او روان یو د ریګو میلې ته. په الحال په موټر کې زه یم رفیق خان سره دی. رفیق خان الله دې راولي د نو زموږ سره نن اولنۍ میله ده چې دی زموږ سره ځي میلې ته او میله راسره کوي خدای دې اخري کوي. بالکل اوس په الحال ولاړ د الجاني د کور مخ ته الجان به راوځي. نو یاران ډېری یو سره هغه نور په بل موټر کې هغه روان دي. موږ الجان ته ولاړ الجان به راشي بیا به ورسره احمد الله به راپورته کړو. زه به د خیر وای میلې مې ولې نه خوندورې موږ یو نفر ته وویله ما او رفیق دواړو یو نفر ته وویل هغه نفر دی نه دی. موږ هلته په ریګو کې یو شی په کار دی سپین روجایي دی یو خاص شي دپاره چې وروی بیا موږ پر هغه باندې خوند واخلو. نو ما ورته وویل چې د کور راوځې یوه دانه سپینه روجایي در سره راوړه. د دې کور ودان زموږ امر یې پر ځای امر نه بلکې خواهش یې زموږ نه پر ځای کړي او دغه روجایي یې راوړله. حال دا چې دا روی پرشي د هغه پر د غالۍ پر سر چاوري وایي چې دا خیرنه چې څه دي نه غالۍ نو دا هغه شی دی او دا زموږ نه و په کار یا یو شی نه ما درته ویله سپینه روجایي در سره راوړه سپینه روجایي یا سپینه روجایي مې نه درته ویله سپینه جنه دی وای تال روجایي راوړه یا سپینه ادم اواسه په پښتنو کې دا هغه مطلب ځانګړی سپینه روجایي ما نه دی اورېدلی په ټلیفون کې سم داسې دا نورې خبرې دې څنګه دا ځای خراب څه دی نو ژوند ډېر اسانه دی پر دا رقم خلکو باندې. جان خو نو هغه روی پرشي راوایستل اوس مې احمد الله ته زنګ وروالی مال احمد الله جان وروره سپینه روجایي در سره راوبس. اوس هغه ګورو چې هغه هم داسې د ده په رقم کارنامه کوي که یا سپینه روجایي راباسي. احمد الله راووتی ته سپینه روجایي راښکاره کړه. سپینه روجایي دا خوا کار کوي بیخي کار کوي. تر راسه زه تا ته د الجان سپینه روجایي درښکاره کړم. ما الجان ته ویل ما سپینه روجایي راښکاره کړه. دا شی راوایست ماشاءالله ما دای خو نه بغادي ښه زه په کارو کې سویر نشته او جالبه بیا بله ده موټر کې درته وایم د اور دپاره بوټي رانیسو دلته خو خبره دا ده چې ټال ستا بوټي ستا نفر نشته که موږ یو هم څوک نه راخبرېږي خو یو څوک بیا سچ ته موږ نو څه ورته ږدې بلا خواڅه مې 200 فوټه کښېږدو دا خوا چې راځو بیا حساب ورسره دا که مو لږ وړي وو لږ وړو بیا به هغسې مې واکړو ته وایي څه منډ ورواچوه دلته ته واسه سپینه روجایي راوباسل جانه څه په کوې سپینه روجایي دې دی به بله کم نه معلومېږي ولا زبلاش ولا قبر تقول فان ولا قبر ده سیسو وا معلوم نوال لرم شکر بل ټال به پیدا کو فکرای په شاک ډېر شناخت لري ټال چیر پیدا کیږي دا وخت ټال هغه طریقې سي دی 200 رالی اخر مو تر خپل مسیر را ورسته معنا چې موږ کوم ځای کاټېدلو تر هغه نکي را تېر شولو بوټ ټال مو پیدا کړي اوس به درې مانه بوټي راکړي یا دی معلومېږي تو ګوره کیا ہی سفید چهره ہے دی شی ویلې ته فرجې در شادر ته هلته ریګو ته زه نن ما اوله پلاره شوی بس ورې اور بله و څه مې نه پوهېږي واجب داسې نازک بوټي راکړي نازک بشر والا راکړه و د خو نه خاص نازک بشر والا غواړي ته خبرې مه کوه نثاره ته د غره خرابات وکړي خو دغه بیا ښه دی د نانګار منګار ګومو چې دا خوایا دا نه بهېږي دا انګار کې ماج لږ تېل غواړي موږ ریګو ته راورسېدلو یو موټر دلته بند شو یو موټر دلته بند شو حاجي صاحب ورنر دی دا لکسیس دی دواړه بند دي بنده یو بند شو یو چې دی لمبا استاد دا څه نه دي بند شوي لمبا استاد دا د لمبیوالي استاد لمبیوالي دی دی ورکړي چې لاس بانانو لا 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 بیا راسي بل نام باسو موږ نه
زموږ دوه نفر هم په دې کې نه وه راغلي. هغه بیا شوره دي والله. او څه نه پکوي. دغه ته په بل خوا پر خپل اړه دا پاکي څه کومه. ما یو تکان دی ایرانی دی نه بندېږي. ومایستئ ځوانانو هغه بل موټر وروسته بس موږ ته راکښ نه و. واوا ولاړې اولته وینئ ځغلې. دلته لاره دې ته وښیي چې پر کومه لار باندې باید لاړ شي چې موټران مو بند نه شي. زه څونه غټ یم. نو موږ بالا د لیک شنو ځکه چې زموږ موټران اخواته نه ځي او دغه ویني پاور بانک په دې باندې به د یو لایټینګ مایټینګ کار سره برابر کړو. دلته اول به ګروپ ولګوو چې برابر د نور کارو ته داسې وساسو. موټران مو دلته ودروله بالا دې خواته خواته کښته دا اوس موږ پر غونډۍ یو کښته زموږ مشران بالا نه ځي. شیان مو راوړل د ناستې چوکیانې موکیانې دی بیا کښېنستئ مشر صاحب. حمیدالله جان اخته دی ګروپ سره سموي د ده سر نه په خلاصېدی. اوس رفیق په اخته دی دغه ځای ورسوس کړي دغسې او اوس یې بېلته داسې کړه او اوس دا پسې کښېږده پسې جګې اپله ګروپ ور واچوه بره بیا جګ کړو. دا ګروپ راواخه دا خیمه راوړله اوس په خیمه پسې ودروو. پلای مه خلاصوه حمیدالله دلته به نیکه بره بیا سره سرخې اوس لا دغه کېږي. تبر نه درخت جوړ ته وکړه تبر خو پکې بند و. ښه ګروپ چې پر دغه حال شو بره بیا جګ یاره ډېر پورته دي ته یې پله دغه ځای دغه کړه قید ورکړه او به بېلته داسې کړه اوس یې د لاندې خوا څخه پسې پورته کړه. جانه څه شو تور جان راسه دا چوکیانې سره سمې که نو دونه ولې لوړه یې دلته یې راوړه دغه ځای نیک سم دی دلته یې راوړه ته دا ځای یو لاس دی. ښه دغه ګروپ دی د دې ګروپ روښنایي به تاسې اوس ووینئ. دغه ځای خلاص کړه میپ ور واچوه نه ولګېدی او دا سویچ ور وه پسې دا لوړ سویچ پسې ور وه یا دغه وینئ ښه دا د دې ګروپ روښنایي ده. دا ګرده ریګ په دا ګروپ روښانه دی دا ګرده ریګ. ښه دا خیمه ده دلته خو نو یخ دی نیکې دلته تړلې ده دغه په دا ځای کې هغه دغه لري خلاصه یې کړه او دا د دې عجبه خوبایي ده تر دا ځای داسې ونې سره پورته کړم دا ځای دا اوس لیدونکو ته ورښه کې دواړو ته دغه دکې را کش کړه ځي د پایو سره خلاص هغه ته پله هغه کش کړه هغه ځای کش کړه ته او اوس یې په لاس سره پورته کوه هوا اسانه دی په لاس یو لاس لوړ ونیسه دغه رقم ګوره دا دغه ته ور برابر کړه بالا ودرېدل وده دا دغه ځایونه نه دي واوه دا ځای کش کړه دلته لوړ دغه ځای کشه کړه دغه ځای نه کش کړه سره دغسې دا خیمه شوله او دا ډنګ مسجک شو دا ګروپ شو خو دغه نور ژړ لایټینګ مو برابر کړي معنا دلته فول کار اشکي دی او یو کار چې بیا دی موږ مهم کوو هغه یو ګړی بعده کوو اوس نه الجانه واه دا رقم ماحول چې بانډار سره کم مزه کړي په دا رقم ماحول کې بیا یو بل شی هم پسې در باندې وینم د خیره حمیدالله حاجي چې دی موږ ته وربلئ ژر رابل کړه ته خدای دې وکړي زموږ سره دقت ونه کړې ما بیخي ساعت تو لاس مې د خپله شاخه دی انډیواله
دا بلې خوا سره دی پلیټر ورته وایي هغه کار نه کوي د احمد الله لیټر کار نه ورته کوي دا څه وایي دغه د ور دپاره چې تا رانیولي وه هله یې دوم دغه درته هغې ولاکه مسله کړې وه نازوانه ما ورې چک نه کړي وایه مېلمه کار وکړي بال څه دا دی بالا بال یه نظر کوروره نظر خو دی په دغه رقم ماحول کې نو بانډار ښه خوند کوي خو دا خبره ده چې زما سترګې د اوښکو ډکې دي ځکه دا دودګر زما پر خوا دي دا چمنه مه به پرې کالي راسوځئ هغه دې چل جان دا سپور دی ایا دا ډوډۍ څه وخورو ورچه پاسو زما کالي هم راوسوځل د رفیق کالي هم ور وسوځل د ښکاره کوم یې اوس سوځلي ځای د ښکاره کوم نو هغه د بانډار داخلي شي دا چې مې درته ویل هغه دغه شی و دغه رقم زه ناست یم دا رقم یاران یې داسې ور درته بالي او دلته پروجیکټر کې پر دا ځای باندې شان ګوري لکه دا اوس چې د الجان د دوکان خپل د شانو صفت کوي وایي دا عطر دی داسې عطر دی دی صفت نه کوي په دی صفت کوي دې ته بیا وایي هغه د حمیدالله پر چم کوم سیاست و دا تور سیاست دی نو او ما په دا ډېر وخت لاک نو کړي هغه د غره سیوس په موږ دلته بریانیان یو خوړلی هغه مو نه پکښې راوستلی دا د څه شو دغه دی دغه مقصد د دې وجه نس نه کښېنستی هر شی چې و بالا مقصد و مو خوړلی دغه رقم بانډارونه ښه خوند کوي ته څوم وځئ د یارانو سره دغسې نه ده و چې ووځي ته خوند به نه پر واخلې باید ووځي هغه روجای شه راواخېږه احمدالله دا خلک چې نه وځي په میلو ته دې څه ویل دی دا ډېر د نمیزم نه مه وځئ ونه وځئ پام کوئ دا مو خطا باسې دوی هم دغسې وایي یو دی په راوځئ بانډارو ته میلو ته د ودرې چپلا یا ودرېږه بانډار ته راوځئ که څه هم د یو چا ته د وینې ورکولو په بانه یې د ډوډۍ په بانه یې چیش دی ته وا چیش دی اوسې زه خو هېڅ نه وایم هغه پرفیوم د اوسه فارم په مخه شه